الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. د اسلامي نظام ډیرو قدرمنو مسؤلینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. قدرمنو مشرانو، موږ تاسې ته الله تعالی په دې له فتنو ډکه زمانه کې اسلامي نظام یو عظیم نعمت راکړی، خو دا نظام او دا نعمت په مفته په لاس نه ده راغلی. نږدې د نیمې پیړۍ په بېسارو سرښندنو او قربانیو سره راغلی. د لکونو پاکو مؤمنانو په شهیدانولو سره او ټوټه ټوټه کېدلو په بدله کې په لاس راغلی. د زرهاوو کلیو، کورونو، مساجدو، مدارسو د ورانولو په قیمت راغلی. د لکونو ولچک سویو اسیرانو د هغو شکنجو او تعذیبونو په ګاللو سره په لاس راغلی چې ژبه او قلم یې د بیانولو او لیکلو توان نه لري. نو که د یو نعمت ګټل ګران دي، سخت دي، نو د هغه نعمت ساتل تر ګټلو هم سخت او ګران دي. بناءً درنو مسؤلینو، دا پوره کامیابي نه ده چې موږ مجللو مپشنو دفترونو او محلونو ته ننوتلو. دا پوره کامیابي نه ده چې په زري او لوړ ماډلو موټرانو کې ګرځو. دا کامیابي نه ده چې د ولسونو د چارو واګې او اقتدار مو ترلاسه کړ. او که نن مو د ظلم جزیرې له منځه وړي او سبا مو نړیوال هم په رسمیت وپېژني، زموږ سفیران دوی ته ولاړ سي او د دوی سفیران دلته راسي، دا موږ باید پوره کامیابي ونه بولو چې موږ نور کامیابه سو. ځکه که دا کامیابي وای، نو د نړۍ 50 په نام اسلامي حکومتونه چې هغه هم په مفته بې له دې چې د موږ په څېر باندې نیمه پیړۍ بې درېغه قربانۍ ورکړې وي، په میلیونونو مسلمانان یې شهیدان کړي وي، کلي او کورونه یې وران سوي وي، بې له دې قربانیو هغه زبردسته عیشونو او د اقتدار کرسیو او چوکیو ته ختلي دي. نو خو به هغه کامیابه بلل کېدل. خو موږ وایو، د موږ عقیده ده چې هغوی موږ بدترین ناکامان د دنیا بولو. ځکه دوی د خپلو ټولو هغو خدادادو ذخایرو او زیرمو د ویش اختیارات د زورورو طاقتونو لمنې ته اچولي، له اسلامي ارزښتونو تیر سوي، او بیا د هغو د امن تر ډال لاندې ورځې او شپې سبا کوي. او د دوی ټول کورني او بهرني مواقف او دریځونه د هغو په خوښه او ایما سره ټاکل کیږي او غوره کیږي. نو دا په هیڅ معنا سره خپلواکي او استقلال نه، بلکې بلواکي او استعمار ده. محترمو مسؤلینو، کامیابي نو څه ده؟ موږ به هغه وخت کامیاب یو چې د دغه عظیم نظام د پاللو او ساتلو لپاره ښه ژور، عمیق او معقول تدبیرونه ولرو، او د دغه ملت ځوان او راتلونکی نسل په دیني او دنیوي علومو سره وروزو، او د موږ د تعلیمي ادارو دروازې نه تنها داسې د نارینه او زنانه په مخ باندې خلاصې وي، بلکې وجیبه فریضه لرو چې تر بل هر وخت یې تعلم او تربیې ته زیات تشویق کړو. د اسلامي نظام خصوصیت به دا یي
چې تر سیکولرو نظامو، تر جمهوري نظامو، تر غیر اسلامي نظامو به په دې نظام کې د علم او د تعلیم فضا ډېره خلاصه وي، شرایط به ډېر برابري، هم نارینه‌وو ته هم ښځینه‌وو ته، هم د دیني علومو هم د دنیوي علومو. او دیني فریضه مو ده چې د هغو لپاره له هر ډول شرعي منکراتو څخه پاک ماحول و چاپېریال ولرو، تر څو د موږ هر متعلم او هر متعلمه د اسلام او اسلامي نظام داعي او مدافع تربیه سي، او بل هغو ته داسې یو مثالي اسلامي پرمختللی او د وخت د اړتیاوو جوابګو ښکلی تعلیمي نصاب ولرو چې د دوی له دې وخته سره، له دې زمانې سره هغه د علم تنده پې باندې ماته سي. عزتمنو مسؤلینو، موږ باید د هغه وخت چې په یوه مسجد و جامع او مدرسه کې ناست وو، د یو کتاب تدریس هم کاوو، د یو څو کورونو امامت هم کاوو، د هغه وخت او د دغه وخت چې په ار کې ناست یو د مسلمانانو په سرنوشت باندې خبرې کوو، اختیارات یې راسره دي، بیا د داسې یو عظیم شهید پروره ملت. نو د دې دوو حالاتو موږ باید تفرقه وکړو، دا موازنه کو، د دې معلومات وکړو چې موږ هغه وخت مسؤلیتونه څه دي او اوس مو مسؤلیتونه څه دي. هغه وخت موږ شخصي مسؤلیت لارو، فامیلي مسؤلیت هم لارو، د ځان او د اولاد مسؤلیت را په غاړه وو. او اوس الله عز وجل راته وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، او تیار کئ ای متولیانو د مسلمانانو، د مشرانو د مسلمانانو، د دې کفارو د مهارولو دپاره څومره چې وس لري قوت و طاقت تیار کئ. ومن رباط الخیل، او له وسایلو د دفاع د اسلامي نظام، له وسایلو د قتال او د جهاد څخه وسایل تیار کړي. ترهبون به عدو الله وعدوکم، چې ویروئ به په هغه باندې دښمنان د الله او دښمنان خپل، هغه چې بالفعل له تاسې سره په دښمني کې دي او تاسې علم پې باندې لرئ. وآخرین من دونهم لا تعلمونهم، او نور هغه دښمنان پې باندې وویروئ چې هغه تاسې اوس علم نه پې لرئ او درته په کمین کې دي. الله یعلمهم، خو الله علم پې لري. نو معززو، هغه وخت چې مثلا زه د یو مسجد امام وم، د یو کتاب تدریس مې لاره، او ما ته د اعدو امر نه و متوجه، هلته زه په دې موقف کې نه وم. خو اوس چې د ملت واګې را سره دي، د ټول ملت د هر ډول ممکنه ضرورتونو د حل کولو ذمهوار یم، نو اوس ما ته دغه امر متوجه ده. د خپلو شخصي عباداتو له سرته رسولو سره سره دغه اجتماعي مسؤلیتونه د ما په غاړه باندې اضافه سوي دي. نو موږ هغه وخت کامیاب یو چې د هر بیروني او کورني دښمن د دسیسو او یرغلونو د دفع کولو وړتیا ولرو، او د دې وړتیا ترلاسه کړو چې موږ په خپل کور کې او په خپل خاوره کې دغه پرمختللي وسایل او امکانات پیدا کړو، جوړ کړو. تر پایه موږ د پردو د تولیداتو مصرفي بازار نه یو، خریداران نه یو. او دغه هدف ته هغه وخت رسېدلی سو، دغه مقصد هغه وخت ترلاسه کولی سو
چې د معاصرو تولیداتو، ایجاداتو، اختراعاتو لپاره موجوده راسره شته علمي کدرونه او استعدادونه په کار واچوو او نوي کدرونه، نوي استعدادونه، نوي متخصصین وروزو. هلته به بیا موږ دا هدف ترلاسه کولی سو. معززو مسؤلینو، خپل ولسونه به مو راڅخه د زړه له تله راضي وي، نه د چاپلوسۍ په میدان کې، نه د تملق په میدان کې، نه د میډیا په مخ کې، او نه له ډار او لوام او د شعار په تور. به هغه وخت راڅخه راضي کېږي چې موږ واقعا د خپل ملت دردونه دوا کړو او د خپلو ټولو سرکاري اجراءاتو لپاره د شریعت او حنفي فقه په چوکاټ کې مدون قوانین ولرو. هغه وخت موږ د اهدافو ته رسېدای سو. موږ له بې قانونه ژونده راووځو، موږ قانونمند ژوند ولرو. د هرې سرکاري شعبې، د هر سرکاري عمل لپاره خپل لوائح ولرو، خپل مقررات ولرو، او ورسره معززو کله چې الله تبارک وتعالی خپل معصوم پیغمبر ته د مشورې کولو امر کوي او ورته فرمایي وشاورهم فی الامر، نو موږ باید د همدغه مشورې او د همدغه اصل په بنیاد باندې باصلاحیته مرجع د مشورتي نظام ولرو. نه داسې یوازې له یو شمېر تبعه او سپله کسانو سره په مشورو باندې اکتفا وکړو، بلکې داسې باصلاحیته مرجع ولرو چې هغه موږ ته ښه تدبیرونه په لاس راکړي، ښې پالیسیانې راته غوره کړي، او همدارنګه د خپل سپېڅلي شریعت د حاکمانه اصولو په رعایت کولو سره د موږ د مقدسې فقه په هغه حاکمانه قواعدو رعایت کولو سره چې فرمایي تحمل د شر قلیل لپاره د دفع د شر کبیر یا جلب د خیر کثیر دا روا ده. په دې کې موږ مطالعه ولرو، په دې باندې تمرکز وکړو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مکي ژوند، مدني ژوند د موږ د ټولو پالیسیو او سیاستونو اسوه حسنه وي. موږ خو په دې هم کله فکر وکړو چې ولې په مکه مکرمه کې د قتال او د نورو ډیرو فرایضو احکام نه وو. دا الهي حکمتونه باید مطالعه کړو. ولې په حدیبه کې هغه زړه دردونکي شرطونه تحمل سول او ومنل سول چې حتی د صحابه کرامو جذبات له کنټروله ووتل. ابو جندل یو اسیر په زولنو کې بند، زنجیرونه پرې شرنګېږي، د مشرکینو له قبضې را خلاص سو، د مسلمانانو په لمن کې پرېوت، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې بیرته ور واپس کوي، ولې خو شرط په معاهده کې ښودل سوی و. په مدینه منوره کې د مؤمنانو ترمنځ د مواخات فلسفه او له یهودو سره د معاهدو، له منافقینو سره د مدارات کولو، له حربیانو سره د محاربې د چلند څرنګوالی موږ مطالعه کړو، او له بیروني او لرې کفارو سره چې کوم کارونه په کومه رویه او په کومه نقشه باندې خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سرته رسولي، موږ باید د هغه پابند اوسو، بیا به موږ کامیاب یو. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم.